سرحدي شاهین 12مه برخه. شاهین د خپرونې مینوالو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست، الله رب العزت مو خوشحاله لره. دا دی زه محسن احسان مې یو ځل بیا د شاهین د ناول کوربتوب کوم په دې هیله چې ناول تر پایه راسره واورئ. قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو اوریدل چې سبا ته الزغل او ملګري له بدر بن مغیره سره په دې وعده رخصت شول چې بلې هفتې ته به هغه له 1000 تنو سپاهیانو سره غرناطې ته وورځي. اولس او د هغه سرتیری قدرمنو اوریدونکو، اوس به دا واورو. سرحدي شاهین له 1000 تنو سپرو سره غرناطې ته ننوت. د هغه د وروستي بري خبر د باچاهۍ ټولو ښارونو ته رسېدلی و. د غرناطې اولس د کلونو هیله ترسره شوې وه او د شاهین د لیدو موقع په لاس ورغلې وه. له کلونو وروسته یې د یوه بریمن او فاتح جلوس ویست. موسی او د پوځ یو شمېر نور مشران چې د باچا په هدایت له غرناطې نه یو پړاو مخې ته وروتلي وو، له بدر سره هم رکاب و. د غرناطې باچا ابوالحسن د هغه زوی ولی عهد ابو عبدالله محمد او د باچا ورور ابو عبدالله الزغل د شاهي ماڼۍ د دروازې په برج کې ولاړو. د دغه شاندار جلوس ننداره یې کوله. د خلکو جوش او ولولې د هغو وختونو یادونه تازه کول چې د اندلس غازیان به په شمال کې له صوبه وروسته بیرته راستنېدل. خلکو د کورونو له بامونو په هغوی ګلونه ورشیندل. بدر بن مغیره د معمول په شان سپینه چپنه اغوستې وه، خو نن یې پر مخ نقاب نه و. د هغه ښي لاس ته موسی او ګین لوري ته یې الزغیري و. د غرناطې د پوځ یو بل سرتیري سپاهي نعیم بن رضوان د هغه د آس جلب نیولی و. د ټولو نه وړاندې یو بل مجاهد د سرحدي شاهین بیرغ اوچت نیولی و او روان و. دغه ډلې ګلونه تر پښو لاندې کړل او د کلا په دروازه کې ودرېدل. ابوالحسن الزغل ته وکتل، په سترګو کې یې له خوښۍ نه ډنډ شو اوښکو پټولو هڅه وکړه. وویل زما پخوا دا یقین و چې شاهین زموږ دی. بیا یې عبدالله ته وکتل، وویل زویه ته یې ښه راغلاسته باید وروتلی وای. ابو عبدالله په حیرانۍ وویل زه؟ ابوالحسن هوکې دا ستا مسؤلیت و چې تر ټولو وړاندې دې د هغه لاسونه ښکل کړي وای. ابو عبدالله مګر د شاهي کورنۍ عزت او وقار. ابوالحسن د شاهي کورنۍ وقار او عزت د همداسې مجاهدینو د تورې په سیوري او برکت پورې تړلی. الزغل وویل تاسو دربار ته ولاړ شئ، هغه به زه دربار ته درولم. ابوالحسن وویل نه، اوس چې ابو عبدالله د شاهي کورنۍ د وقار او عزت خبره راپورته کړه، د دې ساتل ضروري دی. د بدر بن مغیره د ښه راغلاست لپاره زه په خپله ورځم. تاسو په دربار کې راغونډ شوو سردارانو ته ووایئ چې ټول بهر راووځي. ما ته د ګلونو یو امیل هم راواستوئ. موسی ته ووایئ چې جلوس تر لږ ځنډه په دروازه کې ایثار کړئ. خلک د دروازې په مخ کې تر بدر بن مغیره راچاپېر شوي وو او اسمان لړزونکي نارې یې وهلې. موسی وړاندې شو، لاره یې تشه کړه. پخوا له دې چې د بدر قافله پرې ورشي، باچاهي ناظم راووت او په منډه موسی ته ورغی. وویل د باچا فرمان دی چې زموږ عزتمن میلمه لږ په دروازه کې ایثار شي. لسردارو د قرطبي مسلمه بیا تر کاشغر او فرغاني. لږ ځنډ وروسته ابوالحسن د خپلو سردارانو سره په دروازه راښکاره شو او خلک له حیرته پر خپل ځای ودرېدل او هغه ته یې کتل. ابوالحسن چې له زینو نه کښته شو، موسی او الزغیري له اسونو نه راکوز شول. نعیم بن رضوان چې د بدر بن مغیره د آس جلب نیولی و، هغه ته یې وکتل او وویل علي حضرت باچا په خپله تشریف راوړ. بدر بن مغیره په بیړه له آس نه راکوز شو. د شاهین د خپرونې مینوالو، په دې ځنډ کې ابوالحسن هغه ته ورنږدې سو. د لاس ورکولو پر ځای یې په غېږ کې ونیو او بیا یې د ګلونو امیل په غاړه کې ور واچوه. بیا یې علمبردانه جنډۍ واخیسته، ښکل یې کړه. وویل موسی د غرناطې اولس ته زیری ورکړه چې له نن نه وروسته به زموږ په محل سرحدي شاهین بیرغ رپېږي. زموږ بیرغ ورو شوی. بدر بن مغیره موږ ته له یوه نوي بیرغ سره راغلی. زموږ تورې زنګ وهلي وې، تقدیر د هغوی د بیرته ځلولو لپاره څوک راولېږل. موږ خپل غیرتي میلمه ته ښه راغلاست وایو او مننه ترې کوو. موسی په ځینو وخت ګڼې ګوڼې ته یې مخ ور واړوه. خلک یو بل چوپول. هغوی موسی د غرناطې یو ژبه بلل. کله چې هغه لاس اوچت کړ، خلک ټول چوپ شول او ده ته یې کتل. موسی په خبرو پیل وکړ. د غرناطې خلکو، نن ستاسو په منځ کې هغه د لوړ عزم خاوند مجاهد ولاړ دی چې د اندلس په تاریخ کې خپل نوم په توره لیکلی.
هغه څوک چې په لږ شمېر مجاهدین یې څو ځلې د پریدان سترو لښکرو ته ماته ورکړې. بدر بن مغیره ستاسو سرحدي شاهین تاسو ته یو پیغام راوړی. هغه پیغام دا دی چې هغه ټولې چې د ازادۍ په خاطر په خپلو وینو لمبېدلو او د اور لمبو ورغورځولو ته تیار وي د دنیا هېڅ ځواک یې نشي ماتولی. په قرطبه، اشپیله او تلتله کې زموږ بیرغونه نسکور شول چې موږ په خپله هغه لار غوره کړه چې ولسونه د عروج او کمال نه د ذلت او بدمرغۍ کندو ترې باسي. زموږ پلرونه چې په خپلو وینو موږ ته هلته کوم یادګارونه پرېښي وو هغه زموږ په خپلو اوښکو پرېمینځل. مسلمانانو که تاسو د قرطبې د اوسېدونکو له اجام نه عبرت وانخیست نو په یاد ولرئ چې راتلونکي تاریخ لیکونکي به یوازې د ماضي په کنډوالو کې ستاسو د داستان شلېدلې پاڼې لټوي. د قرطبې او اشبیلې لوی پاچاهي کوم دښمن له موږ نه دی نیولی، هغه موږ په خپله لاسه ورکړي. زموږ د پرمختګ او خلاصون راز په هغه سپېڅلې لاره غوره کولو کې و چې موږ د خپل خواږه پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ښودلې وه. موږ په هغه لار د عربو له بیابانونو نه د هسپانیې تر ګلبنونو پورې راورسېدو. په همهغه لار نیغ روانو چې د قیصر او کسرا تاج او تخت مو تر قدمو لاندې شول. همهغې لارې د افریقا تر جبونونو، دښتو او لبریز تر واورینو څوکو پورې ورسولو. زموږ زوال هغه وخت پیل شو چې موږ له دې لارې نه کاږو شو. اسلام موږ ته د پروردګار د نعمتونو دروازې بیرته کړې، خو موږ په خپلو لاسونو د رحمت دغه دروازې بیرته بندې کړې. اسلام موږ ته د خدای جل جلاله په لار کې د جهاد حکم کوي، خو موږ په خپل منځي جګړو کې بوخت شو. اسلام موږ ته د یووالي امر کوي، په ګوندونو او ډلو وویشل شو. اسلام د نسل او قوم بوتان مات کړل، د اسلامي ورورولۍ او اخوت تداوی یې کښېښود، عربي او عجمي په یوه کتار کې ودرول، خو موږ دغو بوتانو ته بیا په خپلو لستوڼو کې ځای ورکړ. موږ د خدای جل جلاله رسۍ پرېښوده او بیرته مو د نسل او وطن بوتانو ته سرونه ټیټ کړل. په هر وطن کې د یوه نسل تورې د بل نسل د مسلمانانو له تورو سره وجنګېدلې. عربي د عجمي او عجمي د عربي مرۍ پرې کړه. ترکان او ایرانان یو له بل سره ټکر ته راووتل او د اسلام پوخ کمر د ریګونو د دیوال غوندې شو. تاریخ ګواه دی چې زموږ اجتماعي قوت یو داسې سیلاب و چې د مزاحم هر دیوال یې ورسره یوړ. خو چې کله موږ په منځ کې د نسل پالنې فتنه راویښه شوه، د دنیا د ډېرو خوارو ولسونو له لاسه مو بدې ماتې وخوړې. پر دې سربیره مو له دې پیښو نه عبرت وانخیست. د غرناطې مسلمانانو زه له تاسو نه پوښتم، آیا له پیړیو حکومت نه وروسته اشبیله، قرطبه او د اندلس نور ښارونه زموږ له لاسه پر دې ونه وتل چې موږ د نسل پالنې په فتنو اخته شو؟ دا د عبرت ځای دی چې کله د عیسویانو لښکرو زموږ ښارونه کلابند کول، دننه د اندلس مسلمانان د عربي، هسپانوي او بربري په نامه یو د بل مرۍ پرې کولې. د اندلس ښارونه یو زموږ له واکه ووتل. مسلمانان د هغه قوم غلامان شول چې پیړۍ یې پرې حکومت کړی و. اوس د غرناطې یو وړوکی حکومت موږ ته پاتې دی. دا زموږ وروستی مورچل دی او دښمن پر دې هم د قبضې کولو په خیال کې دی. خو که موږ تر اوسه پورې راپخود نه شو، په موږ کې تر اوسه د نسل او نسب پالنې روحیه لا ژوندۍ ده. موږ اوس هم د عربي، بربري او هسپانوي د توپیر لرې کولو ته تیار نه یو. د اندلس هغه مسلمانان چې د عیسویانو په غلامۍ کې پراته دي او ډیر ذلتونه ورباندې تپل شوي دي، اوس هم په همدې تمه ژوندي دي چې د غرناطې مسلمانان به د دوی د مرستې لپاره راورځي. تاسو د دوی وروستۍ تمه یاست. خو که خدای جل جلاله مکړه تاسو خپل ځان ونه شو ساتلی، نو د اندلس د مسلمانانو تاریخ په راتلونکو نسلونو ته یو عبرتناک داستان وي او سیلانان به دا ویجاړ محلونه ګوري او وایي به آیا د دې جوړونکي مسلمانانو؟ پریدان له موږ نه جزیه غوښتې، خو موږ هغه ته ځواب ورکړ چې زموږ په زرابخانو کې تورې جوړیږي او دا ځواب مو په دې باور ورکړی چې زموږ تورې زموږ ساتنه کولی شي. د موسی له خبرو نه وروسته خلکو شور ماشور ګډ کړ چې موږ د سرحدي عقاب خبرې اورو. ابوالحسن بدر بن مغیره ته وکتل، وویل تاسو ضرور یو څه ورته ووایئ. زما د محل په مخ کې هېڅکله هم دومره زیات خلک نه راغونډ شوي. بدر بن مغیره دوه زړي و، یوه او بل لوري ته یې وکتل. موسی هغه تر مټ ونیوه او په زینو یې ودراوه. بدر بن مغیره ته دومره زیاتو خلکو په وړاندې خبرې یو لوی ازمایښت و. څو شېبې د دوه زړیتوب په حالت کې کښته کتل او بیا یې له مجبورۍ خبرې پیل کړې. لسر درود
د غرناطې میړنیو د موسی بن ابي غسان له خبرو وروسته ماته د نورو خبرو ضرورت نشته او شاید تاسو هم د غفلت له خوبه د راپورته کېدو لپاره د اسرافیلي شپېلۍ نه وروسته د کومې بلې هنګامۍ ضرورت احساس نه کړئ. خو زه وایم چې کوم ولس چې د خپل زوال په وخت کې هم موسی غوندې مجاهد پیدا کولی شي هغه هیڅوک هم له منځه نشي وړی. خو د دې لپاره دا ضروري ده چې تاسو کوم سړی خپل لارښود بولي د هغه حکم پوره عملي کړئ. هغه چې څه وایي عمل پرې وکړئ. په یاد ولرئ د دنیا تر ټولو نه لوی طبیب هم هغه ناروغ ته ګټه نشي رسولی چې هغه په خپله د ځان وژلو اراده کړې وي. تاسو له خپلو شاوخوا نه پوره خبر یاست. ستاسو پر افق له هر لوري تورې ورېځې راخورې دي. په قرطبه او اشپیله کې زموږ د عظمت محلونه رانسکور شوي دي. په دې هیواد کې له 800 کاله پاچاهۍ وروسته زموږ د قوم په لکونه خلک د یوه داسې دښمن په غلامۍ کې راګیر دي چې نه یې په موږ رحم راځي او نه ترې د عدل هیله کیدای شي. نن یوازې غرناطه زموږ وروستی برج او مرچل پاتې دی او که موږ هم هغه غلطي تکرار کړو چې په قرطبه اشپیله او تلتله کې زموږ وروڼو کړې وه نو زه بیریږم چې دغه وروستی مرچل به هم یوه ورځ زموږ له لاسه ووځي. کله چې په شمال کې عیسوي امیران یو له بل سره په جګړو بوخت وو، یو کافر له بل کافر سره غاړه غړۍ کېدو، خو یو مسلمان د بل مسلمان سټ پرې کاوه. زموږ دښمنانو دا ثابته کړه چې ټول کفار سره یو دي، خو موږ دا ثابته نه کړای شوه چې ټول کفار سره یو دي. ټول مسلمانان هم سره ورونه او یو دي. دوی د فتحو په مینه سره یو شول، خو موږ د خپلو ماتو له ویرې هم سره یو نه شو. مراکشي مسلمانان د بربري مسلمانانو دشمنان شول، بربري مسلمانان د اندلسي مسلمانانو د وینې تږي شو. نتیجه دا سوه چې هغه ښارونه یو یو زموږ له واکه ووتل. د اسلام دشمنان بیا له یو بل سره متحد کیږي. اوس د هغوی نظر په غرناطه دی. که خدای جل جلاله مکړه موږ د غرناطې ساتنه او دفاع ونه کړای شو نو په اندلس کې به د مسلمانانو یوازینی نوم پاتې شي. دا ټولې خبرې موسی تاسو ته کړي دي. زه یوازې یوه خبره درته کوم چې اوس د الپسانو پر ځای پریدان له موږ سره د تورې په ژبه خبرې غواړي او مسلمانانو ته دا ثابتول پکار دي چې اوس هم دوی د تورې په ژبه خبرې کولی شي. د غرناطې اوسېدونکو د اولسونو په ژوند کې یو داسې مهال هم راځي چې د قلم د ژبې پر ځای د تورې ژبه ډیره غوره وي او ستاسو لپاره اوس هغه مهال راغلی دی. بدر بن مغیره چې خبرې پای ته ورسولې خلکو احساساتي نارې وهلې. ابوالحسن بدر ته وویل زه له تا سره خبرو ته ناکرار یم. د خلکو د غونډې د تت کېدو نه وروسته به د موسی ماته راولي. ته سرحد شاهین د خپرونې مینوالو په دې هیله چې د ناول په اورېدو سره خسته نه شئ. د سرحد شاهین له راتلو 10 ورځې وروسته د غرناطې اوسېدونکي له ښار نه بهر راټول شوي وو او د ابوالحسن پوځ ته یې مخه شویله. له کلونو وروسته د غرناطې پوځ د کوم مسلمان امیر د ټکولو پر ځای له دښمن سره د جګړې لپاره محاذ ته روان و او له کلونو وروسته هسپانوي، بربري او عربي مسلمان امیران د یوه قومندان تر بیرغ لاندې راټول شوي وو. ابوالحسن د روانېدو له حکم ورکولو نه وړاندې پوځ وکت. بدر ته یې وویل بدر تا ما زړونه بیرته سره روغ کړل. په خدای سوګند که عربي، هسپانوي او بربري مسلمانان همدغې سره یو وای نو هیڅ داسې سبب نشته چې موږ به د قیامت په ورځ خپلو نیکونو ته شرمېدلي ولاړ وو. موږ به یو ځل بیا فرانسې ته رسیږو. بدر بن مغیره ځواب ورکړ زما باور دی چې تر څو ستاسو توره له پوښ نه راوتلی وي د غرناطې په اوسېدونکو کې به اختلاف او ګډوډي نه وي. د دې خلکو سره د یو کولو لپاره یوې جبهې ته ضرورت و. تر کومه چې زموږ تورې د نصرانیانو له تورو سره جنګیږي تر هغو به مسلمانان په خپلو کې جګړې او اختلاف ته فرصت نه لري. الزغل په دې عملیاتو کې د خپل ورور ملګرتیا کول غوښتل، خو د ځینو مصلحتونو له مخې ابوالحسن د مرکز د ادارې او د خپل زوی د څارنې په خاطر هغه په غرناطه کې مناسب باله. ابوالحسن په دې عملیاتو کې خپل پیاده پوځ شامل نه کړ او په یو حیرانونکي رفتار د لکیر تر درې پورې پر مخ ولاړ. موسی بن ابي غسان د هغه مرستیال او د ضربتي قوې د توپاني ګروپونو مسؤلیت د بدر بن مغیره پر غاړه و. ابوالحسن د سرحد د یو شمېر سیمو له نیولو نه وروسته صخره کلابنده کړه او کله چې غرناطې ته د دې ښار د کلابندۍ خبر راغی په خلکو کې د خوښۍ جذبات توپاني شول. د صخره عیسوي حاکم په مسلمانانو د ظلم او ستم په وجه د فریدان په ټولو حاکمانو کې ډیر بدنام و. د غرناطې خلکو له کلونو له صخرې نه د راتښتېدلو مسلمانانو له خولې هلته پر مسلمانانو د ظلم او تیري کیسې اورېدې. کله یې چې د صخره د کلابندۍ خبر واورېد په جوماتونو کې د ابوالحسن د بري او د عمر د اوږدوالي دعاګانې پیل کړې.
د ابوالحسن ګمان دا و چې د صخره کلابندۍ به دوام وکړي، خو څلور وروسته یوه شپه د ښار یو شمېر مسلمانانو بغاوت وکړ، په پیرهدارانو یې حمله وکړه او د ښار یوه دروازه یې خلاصه کړه. د ابوالحسن پوځ چې دوی د مخه له دې اقدام نه خبر کړي وو، له معمولي ټکر وروسته په ښار قبضه وکړه. په دې جګړه کې د ټپیانو شمېر ډېر لږ و. هغوی یې د ابوالحسن په امر د ښار د والي محل ته یوړل. ماپښین مهال ابوالحسن له موسی، بدر او یو شمېر نورو افسرانو سره د ټپیانو لیدو ته ورغی. څو طبیبان چې د زخمیانو پټۍ یې تړلې، کله چې دوی ولیدل په احترام پاڅېدل او لاس په نامه ودرېدل. خو یو تن چې په ډېر پام یې د یوه ټپي پر سر او ورمیږ پټۍ ورښودلې، د ابوالحسن په ورنږدې کېدو هم هېڅ پروا ونه کړه. هغه له جامونه هم داسې ښکارېدو چې طبیب نه بلکې سرباز دی. د هغه زغره برېښېدله. ابوالحسن یوه شېبه پټۍ ته وکتل او طبیبانو مشر ته یې غږ کړ، ویې ویل دغه سړی ستا پاملرنې ته اړ دی. د طبیبانو مشر په بیړه راغی، پوځي یې یوې خواته کړو. ورته یې وویل ما مخکې هم درته وویل چې دا زموږ کار دی. کله چې زغره اغوستونکي پر دې هم نشو، نو هغه ورته وویل که ته زما پروا نه لرې هم خیر دی، خو لږ د باچا صاحب خیال وکړه. د سپاهي ځای د جګړې میدان دی، دا نه دی. زغره اغوستونکي یوه شېبه سر اوچت کړ، ویې ویل تاسو زما وخت مه ضایع کوئ، د زخمي حالت نازک دی. بدر بن مغیره چې د زغره پوه غږ واورېد ټکان یې وخوړ، خو د هغه مخ له سترګو پرته په خول کې پټ و، ځکه خو یې هغه سمدستي ونه پېژند. د طبیبانو مشر وارخطا غوندې وویل که ستاسو د پټۍ تړلو مینه وي، بهر ولاړ شئ، د دښمن په کوم ټپي او یا وژل شوي خپل شوق پوره کړه. زغره اغوستونکي زخم وګنډلو، وروستۍ غوټه یې ور واچوله. ویې ویل زما له پټۍ له تړلو سره مینه نشته، د زخمیانو له علاج سره مې مینه ده. د ابوالحسن حیراني په مینه او دلچسپۍ بدله شوه، خو د طبیب حوصله ختمه شوې وه. د ټپي په نبض یې لاس کېښود او یو بل طبیب ته یې غږ کړ دا بهر ته وباسي، ما ته کوم لیونی غوندې سړی ښکاري. دوهم طبیب را وړاندې شو، خو د ابوالحسن په اشاره یې د خپل مشر د حکم د تعمیل پرېښود. د طبیبانو مشر د ټپي د پټۍ د خلاصولو هڅه وکړه. زغره اغوستونکي د هغه لاس ونیو، ویې ویل که دې پټۍ ترې خلاصه کړه مرګ یې حتمي دی. ما ستاسو په کار کې مداخله کوله، خو که ستا په یاد وي تاسو دا له علاجه وبله او پرې مې ښود. په دې مودې کې د بدر ټول شکونه لرې شول. له غږ نه پرته د هغه زغره پوش کڅوړه هم وپېژندله. هغه دغه لاس هم پېژندل او ورسره بلد و چې څو وارې د ده په زخمونو هم پټۍ ایښې وې. د هغه حیراني په خوښۍ بدله شوه. بدر د طبي ډلې مشر ته وویل ته پریشانه کېږه مه، زه دی پېژنم. بشیره ته څه وخت راغلې؟ زغره اخیستونکي د خپل نقاب د خول نقاب پورته کړ او چت سو له بدر سره په احترام ودرېد. موسی ټکان وکړ، وویل بشیر بن حسن ته دلته څه وخت راغلی؟ هغه ځواب ورکړ زه نن راورسېدم. موسی ابوالحسن ته مخ ور واړو، وویل دا بشیر بن حسن دی، دا زموږ د شاهین د بڼکو ساتنه کوي. ابوالحسن په مینه بشیر بن حسن ته لاس ورکړ، وویل ما ستاسو صفتونه ډېر اورېدلي. بشیر د هغه لاس ښکل کړ، وویل وبخښئ زما له طرفه د احترام پر ځای کېدل، وځنډېدل، د زخمي حالت خراب و. د طبي ډلې مشر په پریشانۍ، وارخطایي او پښیمانۍ ورته حالت کې ولاړ و. بشیر بن حسن هغه ته وویل زه د بې ځایه مداخلې ګناهګار یم، خو دغه سړی په بازار کې بې سده پروت و. سپاهیانو پر هغه د مړي ګمان کړی و. ما یې په بدن کې د ژوند نښې ولیدې او دلته مې راوړ. تاسو ډېر مصروف وئ، ده ته مو پام نه شو. د طبي ډلې مشر ده ته په مصافحه لاس ور وځغه، وویل د بشیر بن حسن په وړاندې د خپلې کمزورۍ اعتراف هم زه د ځان ویاړ بولم. کله چې تاسو هغه دلته راوړ زما په ګمان یې وضع خرابه وه او مایوسوونکې وه. هغه له طبیب نه زیات معجزه کوونکي ته ضرورت درلود او په اندلس کې یوازې د بشیر بن حسن له نامه سره د داسې معجزو منسبول رواج دی. زموږ سره نور ټپیان هم دي چې ستا پاملرنې مستحق او محتاج دي. یو بل ځوان جراح را وړاندې شو، وویل ما پخوا یو ځل په قرطبه کې ته لیدلی یې، خو د خول په سبب مې تر اوسه نه وې پېژندلې. بشیر بن حسن وویل زه ویرېږم چې له خول نه پرته به تاسو ما پردی وبولئ. پر دې سربیره په ټپیانو کې زموږ څو ملګري هم دي. زه ویرېدم چې که هغوی ما وویني شور به ګډ کړي او تاسو به زخمیان پرېږدئ، ما ته به مو پام شي، زه په دې د ټپي له خدمت نه غافل شم. ابوالحسن وویل افسوس چې موږ د دې خبرې احساس ونه کړ. تاسو نور ټپیان وګورئ او بیا له ما سره خامخا ووینئ. ابوالحسن، بدر بن مغیره او موسی لاړل او بشیر بن حسن د نورو زخمیانو په ټپونو په مرهم پټۍ لګول مشغول سو. د اندلس د نورو ښارونو په څېر غرناطې ته هم د هغه د نامه شهرت را رسېدلی و. طبي ډلې ټولو غړو له هغه سره د روغبړ او د هغه د هدایت پر ځای کول د ځان لپاره ویاړ بله. له هغه نه د دوی تر اغیز لاندې راتلو یو سبب دا هم و چې بشیر د سرحدي شاهین ملګری و. د طبي ډلې مشر تر ډیره په خپل چلند پښیمانه او پریشانه و. بالاخره بشیر ته وویل زه تر اوسه پرې د بخښنې لپاره توري او مناسب الفاظ لټوم. زه بیریږم چې تا به زما په باب ډیر بد اټکل کړی وي.
بشیر ځواب ورکړ ته مه اندېښمن کېږه امکان لري که زه ستا پر ځای وی له یوه بېګانه سره به مې زیاته توندي کړې وی لږ شېبه وروسته هغه زخمي چې بشیر بن حسن یې ټپونه ورتړلي وو لږ په سد شو او په زګیروي یې پیل وکړ بشیر بن حسن له خپلې کڅوړې لږ دوا راواخیستله په پیاله کې یې واچوله او یې طبیب ته یې ورکړه وویل دی به لږ شېبه وروسته راپخود چې ته سمدستي دا دوا پرې وخوره هغه به ورسره ویده شي ماښام به پخپله راشم او احوال به یې واخلم او تاسو پام کوئ چې څوک یې ویش نه کړي او له هغه سره د خبرو هڅه ونه کړئ د سرحد شاهین د خپرونې مینوالو دا چې په راتلونکي کې څه وسول انشاءالله په بله برخه کې به یې واورو دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه در بیا چې تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته